ماشاءالله اوبو ته وګورئ څه تیزې اوبه دي. ځو ډېر خطرې ده ورور کې بم نه لغمان ته په دې ټانک کې وای بم نه پکې سیده د لغمان ته ونه رسې راوځه واه دا ډېر خطرناک ده. هلو ورور جوړ په خیر سره والله زه خو په دې تنګي کې ولاړ یم ورور بس ځان را رسوله خیرن دلته منتظر یم و یو دوه تیږې مې د هغه پیدا کړي طلا تیږې ځان را رسوه و بس ځو له خیره شین لغمان ته و راځه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير. أنا بخير. تعرف الأغمان الريون ساعة النعوختم دلته غر چپه ده ورور. دلته خو ډېر وخت وروسته دا غر چپه سوی و دلته څه یې کړو که چېرته قسمت کې کوم تیږه میږه راغورځېدله تیږه نو دوستانو حرکت د لغمان شریف دا ویلاګ دا ملتیا را سره وکړئ که په چینل باندې نوي یاستئ د ورور چینل سبسکرایب کړئ. زو له خیره زو لغمان شریف ته ملتیا را سره وکړئ. له خیره را ورسېدلو د مایپر په جګ غره باندې یو ورور څه فیلینګ دی؟ فیلینګ خو ډېر خطرناک ده ځای خطرناک دی. نو د نن ویلاګ سیده په تاسې باندې شین لغمان وینو. څه شی دې خوړلی دی نن؟ نن مې شیدو چای څښلی واګۍ. نو ملتیا را سره وکړئ چې ښایسته افغانستان تاسې ووینو. حتما له خیره. حتما له خیره.
ټانک کې ځو راځه در باندې که به در پسې ډېر خطرې ده اور کې بم نه لغمان ته په دې ټانک کې ځو وای بم نه وي پکې سیده د لغمان ته ونه رسې راوځه واه دا ډېر خطرناک ده دا ډېر خطرناک ده ماشومه خطرناک ده څه وایې ځو ماشاءالله اوبو ته وګورئ څه تیزې اوبه دي څنګه چیرې راورسېدلو بس تقریبا ډېر کم ځای بعد لغمان ته ورسېدو ښه همدم ډېر ښایسته ځای ده همدم لږ کښېنو دمه به شو پام کسې ګوره ورونه ولیځې اوبو ته دغه د لغمان ته رالی ګوره مګر ډېر ناځوانه انسان یې دا ولې افغانستان هم وینې او قبر هم کېته قبر مه که کنه له خیره ورور ما خلاص ومینځو اتې د مټ سفر ده راځه چې ځو ناوخته کېږي ورور لغمان کې څوک پېژنې څوک دي زه لغمانیان سته ښه انډیوالان دي انډیوالان دي خو یار لغمانیان ډېر خطرناک خلک کم ګپ راکوي زه زنګ ور ووهم بس وایي زه نه یم په جلال آباد کې لیدونکو راورسېدلو لغمان شریف ته نه بلکې ننګرهار ته دلته مو یو څو دانې ویډیوګانې ولاګ ستاسو لپاره جوړ کړو بیا یې حتما در سره وګورئ نو له خیره کیسه دلته کراریزې سي او دفتن دلته یو ننګرهار کې د باندې سیند تاسو ګورو ماشاءالله څومره ښایسته ځای ده
کسر خان. حاضر مخته سکن ورور خرچه دی کړي خرچه نو دا خو بس قسمت کې زمونږ دا او دوستانو دا چې څه وسو هغه به تاسو په دې برنامه کې مونږ سره وګورئ. ډېر ښایستې برنامې دي او یو په ننګرهار همیشه بهار کې نو سهار ته به له خیره ځو شین لغمان ته. ورور څنګه د خوند؟ بیخي زبردست ماشاءالله چې ډېر ښایسته ورور کباب پخې واقعا هغه صافی صاحب چې شروع کې چې شی وویله هغه ټول خبره رښتیا وه. نو دوستانو تاسو هم که کله ننګرهار همیشه بهار ته چکر وخی راځئ نو حتما سالار چبلی کباب به نوش جان راځئ به خامخا راځئ ځکه چې دا موږ دې لپاره نه وایو چې مثال موږ دلته نوش جان کوو ولې چې مزه یې شته او هر څوک بلال خانه چې یو شی خواړه خوري نو مزې دپاره مزې و کیفیت لري کوالټي لري. موږ به دا نوش جان کو بلال خانه بیا به نور کیسې لاندې کوو انشاءالله. دوستانو د امید ورور د ښایسته جي کې په ننګرهار کې یو بلاګ مو جوړ کړو نو هغه بیا حتما وګورئ. ورور خوندورې کیسې وکړې خوندور هوټل ده په یوه بلاګ کې به وګورئ تاسې. ورور بلاګ مو جوړ کړو نه یو منزل بلم پاس ته نه پیدا اندا ماشاءالله بیا تکړه دی. بادام او پسته او دغه د چارمغز هم درته راخیستې چارمغز او دغه د څه یې دا چې دی دا چې دی دا چې دی هغه دی انځر دوستانو انځر هم راواخیستل ورور د یو ګلاس چای ورته اچوو. انشاءالله سهار ته موږ یو بل پری پلان لرو نو د موږ سفر سینه داسې خطرناک ده خو موږ یو تجربه یو کیسه یو نوی ځای ګورو پکې نو کوشش مو دا دی چې تاسې باندې مو ګورو دې خوندور ځای کې دا ښایسته چای به ورته نوش جان کړو خپله ستړیا مې ورته جوړه کړو ورور. واه انځر چې دی ورور ډېر فایده لري. څه فایده لري؟ دې نه ما ته معلومات نشته خو خلک وایي چې ډېره فایده لري. دا نوشي جانګه دا وګوره یو ټیسټ ته وګوره که نه څه شی دی ډېره خرچې دي کړې بس خدای د خیر وکړي. دا بادام هم نوشي جانګه واو دا ټول راولې دا مخلوق دا وخوره ورور ته اخلاص که کڅوړې اخلاص کله خیره زه به دې پلاستیک نه راوباسم راوباسه خرچه خو دې کړې بس را باندې ګران یې بس مونږ باندې ګران چې مونږ خورو که نه چارمغز د شي ور پوهېږي چې مغزو ته فایده کوي. بادام زړه دپاره مغز دپاره او موږ تاسو باید بادام استفاده وکړو څنګه ځکه چې زموږ برنامې ټول غیر غذا ده هغې دپاره انرژي پکار ده انرژي چې پوره کوي همدا شیان خورئ که څنګه ورور نو دا چای به نوش جان کړو بیا به انشاءالله سهار ته له خیره سره په شین لغمان کې نورې کیسې کوو نو اجازه مې موږ به دا چای نوش جان کړو.